ما ته خلک بانګي لکه مو ارسه وای کنه خو ګوره زه دې خلکو ته دا خبره کوم چې وټاز نه کوتی نه یې تقریبا 100 کیلو جی ان شاء الله 15 کیلو مولانا صاحب د چيلي سره به گزاره کړی وای خیر دې مزه خو دې عوام خدمت ته پاره ان شاء الله تاسو ګورئ دا درې ساروي لال شول دلته کې ما پلاس کیږي نو چې کومه لاله د علماو پلاس شي نو ان شاء الله عوام ته به کې خامخا صحت هم وي ډایرکټ پکې جنت هم جی جی کتون کو راغله ما المدینہ انصاف ریسټورانټ چې کوم دی دلته کې افتتاحي پروګرام کیږي شکور بازار کې ولاړې ما نو دلته کې وتا ست تازه وخت اوس ملاویږي او د دې نه بس څه تیاریږي دا ساروي تاسو نه دا نه غره دا ساروي تاسو نه دا ساروي بدلته کې لالیږي نو تاسو راځي د دې چې کوم اونر دی غوي سره خبره اترې کوو د افتتاحي چا په لاس باندې کیږي او دلته بس څه تیاریږي راځي زموږ سره او څومره حضرات چې دلته راځي او په دې کې خوراکونه اسکاکونه کوي د شفا د صحت ذریعہ وګرځي او موږ واجی سي د ټول الله د دین کارواله او یا الله د دین په ذریعہ د آخرت د امور یو لوی خیر او د سونه مرګري راغلي یاران دوستان د ټول د دنیا او د آخرت خوشحالي نصیب کړي د دنیا او د آخرت خیر ورکړي وصلی الله مولانا صاحب ماشاءالله د هوټل د ریسټورانټ افتتاح وشو په دې حواله سره به تاسو پیغام لرئ رجمونګوي چې دا د حلال او د مهنتي روزګار یو اداره کولاو شو په دې کې ان شاء الله زموږ دا امید دی چې الله پاک نه چې جی سیب لبډیر مال حال الله ورکي ان شاء الله روزګار به مخکلات شو بلکې دا جی سیب دی عام هم د خلکو سره ډیر خرو یو تعلق ان شاء الله په دغه بنیاد زموږ دا امید دی چې لکه مرګري به ټول دې زته دراتلو ډیر انتهایی کوشش کوي او دویم دا چې هغه په خپل هر وخت په ذکر اسکارو کې مشغولي چې کم رزق په ذکر اسکار تیار شي الحمدلله دا غیر ډیر لوی اثر دا غیر ډیر لوی برکت او زموږ دا امید دی ان شاء الله چې څنګه دا علالي وکړي ممکن چې انده کې ټول علالي د علماء په لاس کېږي نو چې کومه لاله د علماء په لاس شي نو ان شاء الله عوام ته به کې خامخا صحت هم وي ډایرکټ پکې جنت هم وي او دغه خو نشو ویلې دا یو پټه غونډه معامله ده خو امید لرو چې الله پاک لکه حدیث کې راځي چې لکه فقهاو لیکلي دي په یو عالم باندې سلام هم واچو د سلام د برکت به تعالی بخنو کوم چې دا عالم د لاس لا خوري نو به ان شاء الله ډیر د انسان ته خیر او برکت ماشاءالله ماشاءالله جی د دې ریسټورانټ چې کوم اونر دی چې صاحب سره ولال دی ماشاءالله مبارکباد درکو په داسې پسمنده علاقه کې یو داسې ریسټورانټ کولا وحل د عوامو لپاره د دې خدمت لپاره سب وای په دې حواله تر بس الحمدلله دا الله پاک احسانات دي شکریا ده موږ دلته شلو 200 کارونه دلته کار کوو کباب الحمدلله زمونږ بار ملکونو تر روان دي د ټولو علاقونو په خبره پورې خلک راځي او دا هوټل زما یو شوق دی دا په مینه باندې د هوټل کار کوم نو مو سره دا کارم شروع کو ان شاء الله دلته بروغ غټ چيلي په دم پوخ کې روغ ملاويږي په ارزان ریټ باندې او ان شاء الله پلیټر د تبخی مې ار یو چیز به ملاويږي چاول چې څه قسم پخلی ان شاء الله ملاويږي او استادان مراد سره ان شاء الله کم دغه دی په غټو تنهاګانو زم چې پخلی د سي چې خلک خوري مزه ولا ورکړي ان شاء الله یو سره د واده لپاره شادي بیا واده ګر تقریبات لپاره آرډر کینو ان شاء الله بالکل به ملاويږي هر یو چیز ګټ غواړي چيلي غواړي پندر غواړي بالکل پخه غواړي څنګه غواړي چاولو کې کروغ سروي غواړي سروي غواړي بالکل به ورکوله خبرزان ریټ خپغه صدقه به ورکوله خلک دی आवाज اوري څه پیغام لري د خوش علاقه کې د سمره عوام دي است आवाज اوري تاسو خو په پیژنې ماشاءالله د ډېر وخت مونږ هم تاسو لراغلي دا ډېر خلک راغلي تاسو د لاس کباب ځای کې خو ماشاءالله خلک چې کړی دي هغه ته څه پیغام لري بس هغه ته دا پیغام کوم ان شاء الله څنګه چې کباب مزیدار او تاسو په مینه باندې راتلې ان شاء الله دا هم داغې نه مزیدار او په مینه به او دا نور څنګه سجیدار ذکر او دغه علماء برکات دي موږ علماء سره مینه دا غوي سره ناس پاسه دا صرف دغه دیندار او علم برکات دي هغه راځي او هغه موږ ته دعاګانې کوي موږ بس موږ کمزور خلک موږ سم نه خدا صرف دغه برکات دي په دیار یو څه کې ځای خاصو کوي الله چې موږ سم نه موږ صرف بس ساده باندې
سیز الله پکې دونه ذایقه واځي خلک خوخي او خلک ان شاء الله بار ملکونه ته وړي ماشاءالله ګوره پرده کې به مال اندازې کړه ان شاء الله چې دا رنګ هوټل زم کولاو ما عجیز مقبولانه په دې علاقه کې لکه هوټل ډېر وي خو د ګډ او د چيري او د کچا د سقو غوخي سیستم پکې نه نو ان شاء الله تاسو ته په دې ځای کې توبه جي سه په ځای کې دا هر چیز ملاوي سره د کابلی پولوا چکن کړای چپلی کباب د ګډ غوخه د چيلي غوخه د سقي غوخه ان شاء الله دا چې زمونږ یو هوټل په دادو کې لیکي دي او یوم دا اوس بل نه وکولاو کو ان شاء الله تاسو راتلی شي تاسو به هر قسم د بار بازارونه به تاسو هر ځانه ملاويږي بار من تاسو ګرځیدلې تاسو به کتلی او ان شاء الله زمونږ یو هوټل په دادو کې لیکي دي یو دویم دا مې وسته او ان شاء الله تاسو راتلی شي موږ سره به تاسو عجیز په اخره کې بس د ممتدا کتون کې وای چې تاسو چرته هم دی موږ له یو اپر راوچته وي سفر به ورکه زمونږ پر اتک سره جی ان شاء الله پر خدا سي دي چې مې چې کم دین ان شاء الله موږ په 600 وروړو دا په 500 روپے کیلو ان شاء الله دلته ملاوي زبردست یو سیس کې به ډیسکاونټ ان شاء الله پرو ګټ چيلي کې او په پلیټرو کې به ان شاء الله روغ چيلي او پر پاسه کې په دغه روغ چيلي نه دا بلته ماته نه ویږي نه دا پوغي دم پوغ کې او پخېږي خمزیدار او مټکي والا روش په ان شاء الله د سوندرو ملاويږي مټکي والا روش په خلک زیلره رجینو ته او زمونږ په علاقه کې نو موږ دا سوچو کوم موږ چې خوا متلک سہولت شي او دلته نږدې راځي دا مټکی والا پالودا خو خوړل خو دا روز به موږ ان شاء الله تاسو السلام علیکم څنګه زه بدل تکو کې کوم ان شاء الله د خلکو ته بخ خوراک ورکو مټکی والا روش به د خلکو دلته ان شاء الله بل ته به خوړل دلته بل نه وي دي ان شاء الله ډیر به خوښ شي او ریټ به مخه حقیقتون کو څومره خلک زمونږ आवाज اوري نو وس غټو خارون ته تک ضرورت نشته دلته کې راځي دلته به تاسو ان شاء الله چې څه قسم خوراکونه دي او تاسو په مناسب قیمتونو سره ملاوي بل لکه داسې علاقه او بیا داسې رستورانت نو تاسو وګورئ په سکرین تاسو ښکاری ماشکه موږ ته پته و تبا په موږ د علاقې سره د کار خوري برابر مخکې لالی به کولی غوښه ډېر سمپل غوښه وي او بل هوټل د کباب دی هغه ډېر مزیدار کباب ورګ بار ملکونه دوبۍ ته سعودي د وسم چلیږي کباب نو کار خو ډېر زبردست اوس خو د سربو نه کار کول نو روش هم ډېر مزیدار روش هوټل دلته کې کلاو کو شکر علاقه باندې دې بارا کې سو وایي السلام علیکم جی تاسو دراتلو ډیره مهرباني او د تواب جی خو الحمدلله چې مخکې هم کار سيو او موږ په ډیر فخر کوو ځکه چې موږ ډیر جدا تلو او دا څه خوراک نه میلاوي دا څه وخت زموږ د جاپان نه تلو او موږ ټول پسې خپو دا شکر ډریورانو ملګری ټول او ان شاء الله موږ په ډیر زیات فخر کوو ډیر زیات خوشاله عوام ته څه پیغام لري عوام ته پیغام لرو چې ان شاء الله زموږ علاقې ولا چې کوم بار ته بدلی ان شاء الله نو ټول راځي رعایت په مسره کوي او کارم صفا دي او بل د خوشحالي خبره ده چې خاص اور سره دا هوټل هم دی مطلب حاجی صاحب د هوټل دی مرګري خپل تعارف را سره وکړي زه شو دغه ما دا دوګري او تنور هم دلته تواب استاد پاک کوي څنګه روټي ګران ورکه کار هر ځان 500 درې 500 روپو په دې دور کې درې روټي ماشاءالله ماشاءالله دا راته وزن دی پورا دی ها بالکل 120 ګرام وزن دی نه دا ستاسو دی کده روټي دی او دا روټي دی زما وزن ډیر دی ها مې دلته راغلي مخکم راغلي او دلته ډیر راځو چې زموږ ډیر وخت نه تعلق ته بچپن نمبر سره تعلق ته ډیر واړو او د کباب ډیر زیات مشهور دي هر ځای کې د کباب صفت کیږي حاجی صاحب راته وایي چې دلته کې یو سړي سره فیملی وي کنه نو فیملی سره تنظیم به وي ته فیملی لپاره الحمدلله موږ دا مارکیټ دې کې دا ټول دکانونه دې کې په پردې تنظیمي دا هغه سر نو ته جدا لار هم دا چې د په سړو نشي راتلې جدا وته بیل لار راته شوی دا ان شاء الله په بلدا کې برازي په عزت سره بګینی دا ټول زمون خويندې لري ټول زمونږ مېن دي ان شاء الله موږ ته رسې کړی چې جدا لار هم تر ته وکړي چې په بلدا کې راځي او په عزت کې بکینه خو خوراک پته ملایي حاجی کتون کو دلته کې چې کم دی هوټل کې هوټل په پښتو کې خبره وکړه خو به هر ملکونو کې موږ دا وایو چې په کار د چې دا بیان ورشي نو دلته کې چې کم دی د انګلیش لینګویج لپاره دلته د مرګره چینګ وان چین لا غوښته دی نو تاسو سوې دی هوټل بارا کې انګلیش ټول بسم الله الرحمن الرحیم زما عزتمندو پښتنو مشرانو امزول السلام علیکم زمانم ظاهر خان دی میں ہوٹل کو ایسے پسند کروں کہ ادھر گوشت ہے اچھا گوشت ہے ساری دنیا کا خرگوش کا گوشت ملتا ہے اور ادھر شکور کا اتنا پیارا گوشت ملتا ہے کہ میں سارے میڈیا والوں کو یہ بیان کرتا ہوں کہ آ جاؤ ہمارا ہوٹل سی کرو کہ ہمارے گوشت کا کیا فرق ہے ہم ذمہ وار ہے بالکل اس انگلش کی مہنگائی بہت زیادہ ہے خیال کرو غریب آدمی اس کو بھی خیال کرو بچہ ہے نا کیا کرتے ہیں استاد جی وہ بول رہے نا یہ لوگ مجھے تنگ کر رہے ہیں نا بول رہے یار ککڑی کیا ہے لوگ بار بار بول رہے یار انسان ہے یہ ایسا بول رہے مسلمان ہیں
कोई भी ऐसा ना करो भाई, क्यों यार, उसको भी दाढ़ी है, बच्चा है, नहीं है यार इंसान। चलो ठीक है, बस एक मिनट उसके साथ हाँ इंग्लिश के मुसवा है और इंग्लिश के अंग्रेजान हम गुरी करना अंग्रेजान होता सब काम कि वोटर्स ने कुछ नहीं है, ये लोग دار دوی دا خلک دی ولې تنګ سنوم درته وای ما ته خلک بانګي لکه مو ارسه وای کنه خو ګوره زه دې خلکو ته دا خبره کوم، دا خو میډیا ده، زه دې میډیا ولا ته دا خبره کوم چې خالد خان ته دا بیان ورسوي چې خلک خالد خان ته خالدی وای، ملک انور تاج ته غوا وای، ګنډا دا زمونږه سهیل افریدي ته بل نوم وای، زه دې خلکو ته دا خبره کوم چې تاریخ انصاف زما پارټي ده او زه په ځان هم وجنم او چې عمران خان ماته سوی ولا چې قرباني په ورکوم بری سړی خو لکه د سره په دیر دی